رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی قیامت ته قریب با وی قتل به بالکل عام شي قاتل ته بدان نوی معلومه چې زدا مخکې قتل کوم نه په څه بنیاد قتل کوم ولی قتلوم او مقتول ته بدان نوی معلومه چې زه ولی قتلېږم تاسو فکر وکړئ کنه پنن سبا دور کې 100% هغه وخت شروع دی 100% 1% به پکې کم نه یو ځم چې په 10% به ور سیوا مې په دې 100 باندې وګورئ د دې ایوب آباد نم بار ته موزي دا اوس په نږدې وخت کې څومره عجیب عجیب واقعات راغله کنه صرف د یو موټر سایکل لپاره د یو موبایل لپاره د 500 روپو لپاره یو مسلمان ورور راپاسي او بل مسلمان ورور وجني نه ماپ کوي هیڅ اثر په نه کوي ګورې ځنې خلک وای چې دا غل چا جوړ کو دا ولی را پاسې دو ولی غلا ته لاس واچو دا قتل ولی وکړو دا هغه که هر څه مجبوری دا مجبوری او سیټ ټکا خود یو مسلمان ورور وینه تو یول پناه حق باندې دا کار څنګه دی دا هغه مال خړل هغه جدا مسله ده دا هغه وینه تو یول چې قرآن دا هغه په باره کې صفا اعلان کړی دی من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ابدا قرآن کې الله رب العزت فرمای چا چې یو مسلمان ورور په ناحق باندې اوجلو یو مسلمان ورور په ناحق اوجلو نو الله رب العزت فرمای دی به جهنم ته داخليږي او په دې جهنم کې به همیشه د پاره پروت وي خدایات ساتي پرې کې مفسرین یو قید لګای او چې د قتل ځان ته جایز ګرځولیو په ذهن کې د سویل چې دا زه ښه کار کوم جایز کار کوم او تو ګورې غل په دې باندې د افسوس او د ندامتیا فکر نه کوي ښا دا څه نه وای چې ما غلط کار وکړو ولی دا مخکې قتلوما په نه خبره باندې ولی قتل کوما ولی د بل مسلمان رور وینه تو یوما دا فکر نه کوي هغه دا د قیامت لوی علامونه یو علامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت تقریب په قتل عام شروع شي قتل عام شروع دی په هر ځای کې د هر چا ویني تویږي د انسان خپل ځان نه دی محفوظ په یو ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي قیامت تقریب په فحاشي عام شي وګرځي کنه په دنیا کې په کم ګټ کې چې ګوره کله مسلمانانو یو لوی ملک ولې نه دی چې په هغه کې څومره فحاشي څومره عریانی څومره بے پردګي عامه ده نو سړی تصور هم نشي کولای تصور چې کم خلک د جماعت او د مدرسې په دایره کې او د خانقاه او د مرکز په دایره کې بند دي کنه هغه خلک خدای پاک د ګناه نه لږ محفوظ ساتلي هغه خلک د ګناه نه محفوظ دي نو چې محض د جماعت نه بهر کېږي د مدرسې نه بهر کېږي د دینی خانقاه نه بهر کېږي یا د خپل کور نه بهر قدم دی بس په فتنه کې به واقع کېږي زه په فتنه زه په د شیطان جالونه خوار دي او زمونږ ایمانونه د کمی درجه دي زمونږ ایمانونه د دې درجه دي چې منګه یو غلط کار په خپل سترګو ووینو په خلوه نه لري خبره ده من په ځل کې اوس بازي وخت کې بد نه غنو منګلم هغه کار خوند راکی منګوي چې یار دا ډېر زبردست کار کوي مثلا یو خبره ده کوم یو ملګری دې لګیا دی هغه ملګری لګیا دی او یو د ډمټوب او د فحاشي یو زمينه جوړ کړی دا کاغذ د واده موقع ده او کاغذ د سنت موقع ده کله هر څه موقع ده دا د قیامت د علامات دي کله هر یو شی موقع ده خو بل ملګری پزړه کې دا بد نه غني چیرې دای ولې کړی بس خلک کوئی واده په ډنګ ډنګ خخکاری او مړې په جړه نو زمنګ د پښتنو په کې بیا متلونه هم دغه سي جوړ شوی دا د قیامت د علامونو لوی علامه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت بن قائميږي تر د هغه وخت پورې چې په عربو کې شرک شروع نشي په عربو کې شرک شروع نشي تاسو وګورئ کنه مخ ورځ کې د 13 هفته کې یا د بل هفته کې د عربو د شرک ورورو هغه زمينه برابرېږي ورورو عربو ته واپس شرک ورننوزي لګیا دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عربو نه د شرک د صفای کړي وا
چې 360 بوتونه هغه په غزه باندې ټول ټوټه ټوټه کلمات کړل. ابراهيم عليه السلام سنت ژوند کا خا د عربو نه يهود او وستل ټوله چې څومره مشرکانو دا ټول اخرج اليهود من جزيره العرب رسول الله مبارک فرمایل د عربو د جزیرینا ټول مشرکان او يهود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهر کړل. د حضرت عمر سے په دور کې په عربو کې یو يهودي یو مشرک نو پاتې. حضرت عمر سے بالکل چې کم پاتیو هغه به د اسلام لمن تاثر اخه او پاغي کې د اسلام حکمونه به منل، مطلب کو ایمان به نه راوړو. نو حضرت عمر سے پاغي باندې ټیکس اخه تاسو به ټیکس ورکوي، سرکوزي ژوند به تیروي، د عزت ژوند به نه تیروي، په خپل مرزي بدل تنو سیږي، د مسلمانانو په مرزي باندې بچلېږي. نن بیا عربو ترورو يهود لګیا دي نوسی، کله د بیت الله شریف په خوا کې تاویږي او کله روان دي د مدینه منورې په طرف باندې. دا ټول د قیامت چې کوم علامات دي په تیزی باندې ظاهري کې، په تیزی باندې